پلار د لور کره ورغلی لور ورته ویلې ول بابا ته دعا کوه ول زما میړه منګیان جوړ کړي دي چې خدای بارانونه نه کوي نو به زما میړه ډېره ګټه وکړي له هغې زه لاړې دا بلې کره لاړې بلې بیا ورته ویلې ول بابا ته دعا کوه چې خدای بارانونه وکړي ول زما میړه ذمهدار کور ته چې لاړې خپلې ښځې هلځې وکړې ول نجونه څنګه وې ول په نور نه خبر ول د یوې په مور تللی زیاته که د منګیانو والا هغه سوی که د ایبلې کله شپله کې یو تبلیغي پر سایکله راسپور وي شاټ وي نو هلته خلکو ګل کاوی دا ول زما د سایکله بریک نسته ول دا ګل له مخه دی ول ګل خو نو کوچنی نه دی چې موږ یې له مخه دی کندهار کې بیا یو ټینګ هوټل ورننوتی چې ورننوتی په دا ځای کې خنجر ووایي کښېنستی بس بل ټینګ پسې ورننوتی هغه چایي ته وکتل هغه بیا وروره خنجر په یې ځای کې پسې ټک وایي نو بل وار د هوټل والا ته یې ورغږ کړي د هوټل والا چې ورته وکتل د یوه خنجر په یې ځای کې ولاړ دی د بل هغه په یې ځای کې هوټل والا تر دوی لا ټینګ وي سکاره یې راواخیستو په لاس کې یې کښېښول چینه کې یې کښېښولو په کایه ورته شروع کړې ول توسې څنګه چای غواړې زه لا تر ته یې ټینګ یم وینې